بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، د بنده اندامونه به په دې بنده باندې د حشر په ورځ ګواهي ورکوي. هغه سترګې چې لیدل پرې کوي، دا به د قیامت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې په تا باندې ګواهي ورکوي چې تا په دې سترګو باندې څه لیدلی دي. هغه غوږونه چې ته پرې اوریدل کوي، دا به د حشر په ورځ د الله رب العزت په حضور کې تا باندې ګواهي ورکوي چې تا په دې غوږونو باندې څه اوریدلی دي. هغه لاس چې په هغه باندې ته نیول کوي، د حشر په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې پر تا باندې ګواهي ورکوي چې تا په دې لاس باندې څه نیولي دي. او هغه پښې چې هغو باندې ته رفتار او تک کوي، د حشر په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې ګواهي ورکوي چې کم طرف ته په دې پښو باندې ته روان شوی او کم طرف ته تا تک کړی دی. بلکه د بدن په هر ځای کې څرمن به هم پرې ګواهي کوي. پنډۍ، خیټه، شا او رنونه به خبرې کوي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت یاسین کې 15 آیت کې فرمایي: اليوم نختم على افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. نن موږ د دوی خولې په مهرولو بندوو، د دوی لاسونه به له موږ سره وغږیږي او د دوی پښې به شاهدي ووایي چې دوی په دنیا کې څه کارونه کول. چې څه دې کړي دي، هلته به ستا د بدن غړي په تا باندې ګواهي ورکوي. همدارنګه الله تعالی په سورت نور کې 40 آیت کې فرمایي: یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یعملون. هغوی دې هغه ورځ نه هیروي چې کله د هغوی خپلې ژبې، خپل لاسونه او پښې د هغوی په کړو وړو شاهدي ووهي. دا ورځ دې نه هیروي. هی افسوس دی د هغه ځای له امله چې اندامونه به پر انسان باندې ګواهي کوي او خبرې به کوي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناستو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخندل. بیا یې وفرمایل: آیا تاسو پوهیږئ چې زه ولې خاندم؟ موږ ویلې الله او د هغه رسول ښه پوهیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: بنده چې له خپل رب سره خبرې اترې کوي، نو دا به پکې ووایي: ای زما ربه، آیا تا ماته له ظلم څخه پناه نه وه راکړې؟ الله تعالی به ورته ووایي: ولې نه؟ بنده به ووایي: زه پر خپل ځان یوازې خپل ځان ګواه منم او بس، د بل چا ګواهي نه منم. نو الله تعالی به ورته ووایي: نن ورځ پر تا باندې خپل ځان پوره ګواه دی او کرام کاتبین پوره ګواهان دي. بیا به یې پر خوله بندیز ولګول شي
او اندامونو ته به وویلی شي چې ګویا شئ. اندامونه به د هغه د عملونو په اړه خبرې وکړي او بیا به هغه ته د خبرو وس ورکړی شي، نو او به وایي تاسې دې هلاک شئ، زه خو ستاسې په سر نښتی وم. یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یکسبون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. هو قدرمنو اوریدونکو، د هغه اندامونو، اړخونو، لاس او پښې ته به وویلی شي چې څه مو کړي دي ویې وایئ. هغوی به خبرې وکړي او شرمونه به راښکاره شي، بد خویونه به په خوله ووایي، پټ به راښکاره شي او دوکه شوي به ذلیل شي. خو کله چې هغه خبرې کوي نو دا به غلی وي، اوري به او د دفاع وس به نه لري، ځکه چې خوله به بنده وي. کله چې ورته د خبرو اجازه وشي نو د خپلو اندامونو په ملامتولو به شي او وایي به چې ما خو ستاسو نه دفاع کوله او تاسې مې له اور څخه خلاصولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو خبرو په منځ کې د قیامت په ورځ د بندګانو نه د سوال په اړه ویلي دي چې کله انسان ته داسې وویل شي، هغه به ووایي ای زما ربه، ما پر تا ستا په کتاب او پیغمبرانو ایمان راوړی، لمونځ، روژه او صدقې مې ورکړي دي او څومره مې چې وسوه د خیر بیان مې کړی دی. الله تعالی به ورته وایي همدلته ودرېږه. بیا به ورته ویل شي اوس به پر تا باندې له تا نه ګواهان پیش کړو. هغه به له ځان سره فکر وکړي چې پر ما باندې به څوک ګواه وي، نو خوله به بنده شي، ورون، غوښې او هډوکي به د عمل په اړه خبرې وکړي او دا د دې لپاره چې له خپل ځان نه بهانه ختمه کړي او دا منافق دی او هغه شخص دی چې الله تعالی ورته غوسه شوی وي. همدارنګه کاڼي او ونې به په تا باندې ګواهي ورکوي. دا به یا د خلکو د ګټې لپاره او یا د دوی پر تاوان ګواهي کوي، چې په دې کې د قیامت په ورځ د مؤذن لپاره ګواهي هم ده. او د آذان فضیلت دا هم دی چې د مؤذن غږ کوم انسان، پیری، ونې او کاڼي اوریدلی وي نو د مؤذن لپاره به ګواهي کوي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی، د بخاري حدیث دی، د مؤذن هاذان، د مؤذن آواز هیڅ پیری، انسان او کوم بل شی نه اوري مګر د قیامت په ورځ به ورله ګواهي کوي. له خپل ځان سره له حساب نه مخکې حساب وکړئ. خپل عملونه مخکې له تول نه وتلی او الله تعالی ته د ودرېدو لپاره ځان تیار کړئ. په پای کې به الله تعالی تله ودروي تر څو د بندگانو عملونه پرېوتلي، ځکه الله تعالی ټول د بدلې ورکولو لپاره کوي. نو دا به د عملونو تر حساب وروسته وي، ځکه چې له بندگانو سره حساب د دې لپاره کیږي چې د هغوی د عملونو د اجرونو اندازه معلومه شي او ټول د دې لپاره کوي چې د عملونو کچه معلومه شي او هماغومره بدله ورته ورکړی شي. دلته باید په دې باندې پوه شو چې میزان څه شی دی، په کم صفت به وي او کم شکل به وي، څه شی به پکې تلل کیږي او آیا ټول عملونه تلل کیږي او کنه. الله تعالی په خپل کلام کې د میزان یادونه کړې ده او د هغې لپاره د تیاری کولو امر کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې صفت بیان کړی او د هغو اعمالو بیان یې کړی چې په میزان کې درانه وي او هغه چې سپک او بې ارزښته وي. الله تعالی په سورة انبیا کې په 39 آیت کې فرمایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتینا بها وکفا بنا حاسبین. د قیامت په ورځ به موږ برابرې ټول کوونکې تلې کیږدو، بیا به پر هیچا یو بڅری ظلم نه وي. د چا چې د سپیلني د دانې په اندازه هم څه کړه وړه وي هغه به موږ ورمخې ته کړو او د حساب کولو لپاره موږ کافي یو.
همدارنګه الله تعالی په صورت مؤمنون کې فرمایي فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. نو څنګه چې شپېلۍ پوکړه شي بیا به په هغه ورځ د دوی په منځ کې کومه خپلولي پاتې نشي او نه به دوی یو له بل څخه پوښتنه وکړي. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. په هغه وخت کې چې د چا د نیکیو پله درنه وي هماغوی به بری عمومي. ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. او د چا چې د نیکیو پله سپکه وي هماغه کسان به وي چې خپل ځانونه یې په زیان کې وغورځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسیږي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 2 کلمې دي چې په ژبه سپکې په تله کې درنې او رحمان ذات ته محبوبې او خوښې چې هغه سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم دي. دا د میزان په اثبات باندې دلایل دي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه 2 کلمې په تله کې د احد له غره نه ډیرې درنې دي. پاتې شو د میزان شکل. نصوص پر دې دلالت کوي چې میزان حقیقي دی او لیدل کیږي چې یوه کونډه او 2 چابړې لري، یعنی 2 پلې لري. د عملونو له امله میلان کوي چې یو چابړه یې درنیږي او بله یې سپکیږي، حجم یې نه دی معلوم او اندازه یې یوازې الله تعالی ته معلومه ده، خو ډیره لویه تله ده. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د قیامت په ورځ به میزان کیښودلی شي، خو که آسمانونه او ځمکې پکې واچولی شي نو پکې ځاییږي. ملائک به ووایي ای ربه دا به د چا لپاره تول کوي؟ الله تعالی به ووایي زما د هغه مخلوقاتو لپاره چې زه یې وغواړم. ملائک به ووایي ای الله تعالی تا لره پاکي ده، من خو ستا حق عبادت نه دی کړی. دا انتهایی انصاف دی. د بندگانو عملونه به غټ او واړه، ډیر او لږ شمیر چې هیڅ کمای او زیاتی به پکې نه کوي. پاتې شوه دا مسئله چې دا یو میزان او یوه تله دا که تلې ډیرې دي کیدای شي چې تلې ډیرې وي او د هر بنده د عمل لپاره خپله تله وي، یا د مؤمنانو لپاره خپله تله وي او د کافرانو لپاره خپله، یا د هر امت لپاره خپل میزان وي. او دا د الله تعالی له دې وینا څخه معلومیږي چې الله رب العزت په صورت انبیا کې په 43 آیت کې فرمایي ونضع الموازین القسط. د قیامت په ورځ به موږ برابرې تول کوونکې تلې کیږدو. نو د دې آیت نه معلومیږي چې د قیامت په ورځ به تلې ډیرې وي، او له آیت څخه دا هم معلومیږي چې له تلو څخه تلل شوي عملونه دي، نو ځکه جمع ویلې ده. په میزان کې به څه تلل کیږي؟ دا به درمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په میزان کې څه تلل کیږي؟ آیا عملونه تلل کیږي که عملنامې او که پخپله بنده به تلل کیږي؟ په دې کې د علماو ډیرې ویناوې شته، خو تر ټولو حق ته نږدې دا ده چې دا ټول به په آخرت کې تلل کیږي، او پر دې باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر احادیث دلالت کوي. اول د عملونو تول. په دې اړه ډیر احادیث راغلي چې په میزان کې به اعمال تلل کیږي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د بخاري حدیث دی 2 کلمې دي چې په ژبه سپکې په تله کې درنې او رحمان ذات ته محبوبې دي چې هغه سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم دي. همدارنګه د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحمدلله د میزان تله ډکوي. موږ پخپله پوهیږو چې دا عملونه تلل کیږي او ځینې عملونه به له نورو څخه په تله کې درانه وي. همدارنګه د عملنامو تلل. له عملنامو څخه موخه هغه صحیفې او کتابچې دي چې په هغې کې د بنده عملونه لیکل شوي وي، که ښه وي او که بد. ځکه ډیر احادیث په دې باندې دلالت کوي چې عملنامې تلل کیږي.
د مسند احمد حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما له امت څخه به د ټولو مخلوقاتو په وړاندې یو کس ته غږ وکړی شي او 9 نوي دفترونه به یې راخلاص کړی شي چې هر دفتر به دومره اوږد وي څومره چې د سترګو نظر لګیږي. بیا به الله تعالی ورته ووایي آیا په دې کې له کوم شي نه انکار کوي؟ هغه به ووایي نه ای ربه. الله تعالی به ووایي آیا زما لیکونکو او حفظه ملائکو در باندې ظلم کړی دی؟ هغه به ووایي نه ای ربه. بیا به ووایي عذر لرې؟ نیکي دې شته؟ دغه سړی به وویریږي او وبه وایي نه. الله تعالی به ورته ووایي ولې نه ستا موږ سره یوه نیکي شته؟ بیا به ورته یو چټ را وباسي چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله به پکې لیکل شوي وي. دا انسان به ووایي ای زما ربه دا یو چټ او دا یو کاغذ به د دغو دفترونو په مقابل کې څه وکړي؟ الله تعالی به ورته ووایي پر تا هیڅ ظلم نه کیږي. هغه دفترونه به د تلې په یو چابړه کې او په یو پله کې کیښودل شي او دغه کاغذ چې په دې کې د شهادت کلمه لیکل شوې په بلې چابړې کې او په بلې پلې کې کیښودل شي نو هغه دفترونه به اوچت شي او دغه چټ به ورباندې دروند شي. د الله تعالی له نوم څخه هیڅ شی نشي درنیدلی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث پر دې دلیل ده چې عملنامې هم تلل کیږي. نو لا اله الا الله ویل جنت ته د داخلېدلو سبب دی. دا حدیث پر دې دلالت کوي چې په توحید سره الله تعالی ګناهونه بخي کله چې ورسره له اسلام نه ویستونکي عملونه نه وي موجود شوي. خو که کله موجود شي نو بیا د توحید د کلمې یوازې لفظ پاتې کیږي چې هیڅ معنا او ارزښت یې نه وي پاتې. حسن بصری رحمه الله ته وویل شو ځینې خلک وایي چې چا لا اله الا الله کلمه وویله نو جنت ته به داخل شي. هغه ورته ویلې چا چې لا اله الا الله وویله او حق ورلره ادا که نو جنت ته به داخل شي. د لا اله الا الله د کلمې ویل جنت ته د داخلېدلو او له اور څخه د خلاصېدلو سبب دی. خو کله چې له سبب سره شرطونه موجود شوي نه وي او موانع نفی شوي نه وي نو هیڅ ګټه نه ورکوي. ځکه چې منافقان هم لا اله الا الله وایي خو ګټه ورته نه رسوي او د جهنم تر ټولو لاندې طبقه کې به وي ځکه چې دوی دغه کلمه یوازې په خلو وایي او په معنا یې عقیده نه لري او نه د هغې په غوښتنو عمل کوي. خو کله د عمل کوونکی هم تلل کیږي. دا په دې شکل سره چې دغه بنده به په خپله د تلې په چابړه کې کیښودل شي چې د سړي وزن به د ښو عملونو په ډیروالي او کموالي سره زیاتیږي او کمیږي. که نیک اعمال یې ډیر ول نو وزن به یې زیاتیږي او که نیک اعمال یې کم ول بد اعمال یې ډیر ول نو وزن به یې کمیږي. پر دې باندې دلیل هغه دی چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په کیسه کې راغلی دی. د مسند احمد حدیث دی. عبدالله ابن مسعود له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روان و او د یوې ونې په خوا باندې ورغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه ونې ته وخیجه او یوه څانګه راپرې کړه چې مسواک ترې جوړ کړه. ابن مسعود ونې ته وخوت او د هغه بدن خوار و. کله چې څانګه غوڅوله نو هوا راغله او له پنډۍ څخه یې ورته جامه وچته کړه. نو پنډې ښکاره شوې او پنډې ډېرې وړې وړې او نرۍ نرۍ وې چې خلکو ورپسې وخندل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ولې خاندئ؟ د پنډیو په نریوالي یې خاندئ؟ پر هغه ذات مې د قسم وي چې دا به په میزان کې د احد له غره نه ډېرې درنې وي. د عبدالله ابن مسعود پنډۍ په دنیا کې سپکې دي خو د میزان په تله کې به درنې وي. دغه پنډۍ په میزان کې څه شي درنې کړي؟ اوږده لمنځونو، همیشه روجو او دې خبرې چې دغه پنډۍ په حرامو پسې نه دي ستړې کړي. له عبدالله ابن مسعود پرته نور کسان چې ظاهر ښایسته او باطن خراب
او جامې سپینې او زړونه تور وي نو د هغوی په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د قیامت په ورځ به یو ډیر چاق او لوی انسان راشي چې د الله تعالی په وړاندې به وزن د ماشي د وزر په څیر هم نه وي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که ستاسې خوښه وي نو دا آیت ولولئ چې الله تعالی په صورت کهف کې 105 آیت کې فرمایي فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. موږ به ورلره د قیامت په ورځ تله ونه درو. د قیامت په ورځ د انسان د ورتلو ځای د عملونو د طول په نتیجه کې ټاکل کیږي. نو د چا چې نیکي پر بدیو ډیرې شي نو جنت ته به داخل شي او د چا چې بدی او ګناهوې ډیرې شي نو دا به د اور مستحق وګرځي مګر چې الله تعالی ګناهګار ته عفو وکړي او یا ورلره سپارښت کوونکی سپارښت وکړي. الله تعالی په خپل کلام کې په صورت اعراف کې فرمایي والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لكم فيها معائش قلیلا ما تشکرون. او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي. د چا چې د نیکیو پله درنه وي هماغوی به خلاصون عمومي او د چا چې د نیکیو پلې سپکې شي هغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي ځکه چې هغوی زموږ له آیتونو سره له ظلمه ډک چلند کوه. موږ تاسې له وس او واک سره په ځمکه کې میشت کړئ او ستاسې لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل خو تاسې ډیر کم شکر ایستونکي یاست. خو چې د چا نیکی او بدی یو شان وي هغوی به چیرته ځي؟ د چا چې نیکی او بدی یو شان وي نو دا به په اعراف کې د جنت او جهنم په منځ کې وي لکه چې الله رب العزت فرمایي وعلى الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. او په اعراف باندې به ځینې سړي وي چې ټول جنتیان او جهنمیان به یې په نښو پیژني. د اعراف والا فیصله به تر هغې معطله وي چې جنتیان جنت ته او دوزخیان اور ته داخل کړی شي او بیا به الله تعالی د اعراف والا د سپارښت له امره جنت ته داخل کړي او دا به د الله تعالی احسان وي پر دوی باندې. پاتې شو د کافرانو عملونه دا اورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي